یو بل محترم پوښتنه کړې ده، وایي که چېرته یو سړی واده وکړي او بیا څه دوايي وغیره استعمالوي چې بچي مې ونه شي. محترمه دوايي وغیره استعمالول دا جایز نه دي د بچو بندولو دپاره. البته که چېرته د چا ماشومان زر زر کېږي، نو د ماشومان د یو ماشوم 2 کاله حق دی چې هغه د مور شودې وروي، او د ماشوم زر زر کېږي نو دوايي دې نه استعمالوي. او عزل کولی شي. عزل دې ته وایي سړی کوروالی وکړي او کله چې د شهوت پوره کېدو وخت راشي نو د خپلې بیبي نه جدا شي، یعنی د باندې خپل شهوت بیا پوره کړي. نو دغه ورته بیا جایز ده، هم د ښځې په خوښه باندې کې ښځه اجازه ورکوي چې مثلا داسې کار کوه نو بیا صحیح ده، او نو دوايانې به نه استعمالوي. البته که چېرته ډاکټر ورته ویل دي چې ستا زنانه ته تکلیف دی، د مرګ خطره ده پې یا نور مشکلات ورته جوړېږي او دې دپاره زیات د زر زر اولاد راوړل ښه نه دي، نو بیا کولی شي چې دا څه دوايي ډاکټر ورکړي او هغه دا استعمال کړي. خو په دې وجه باندې چېرې ماشومان به مې زیات شي او د رزق خبره ده او د کاروبار خبره او پیسو خبره ده، نو په دې باندې بیا دوايان استعمالول دا بیا جایز نه دي. او وقفې دپاره دغه طریقه که وشي د ښځې په اجازه او د هغې په خوښه باندې بیا صحیح ده.